نه 1 روپۍ در کوم نه د 1 روپۍ حق جوړول شي مخ ته دغه هم خلاص دی دغه هم خلاص دی دغه هم خلاص 4 طرفه دي پر 4 سره خلاص دی که بل طرف سره راغلی هم خلاص ته له وجه چستی حق حلاله مزدوري مې درسره کړې ده کلام در جوړه کړې ده ما بد کار کړی ښه حق حلال یې لولې مزدوري یې لولې هی اوس مزدوري ده تورته وګوره د خلغند یې ولونې ای تورته وګوره دغون چورانده کېله کړي دي وره دا خو بیا په پلستر کې بندېږي دوی نه دي چې چوران دغه رنګه پاتې وي ښه هی د خلغ څنګه رنګه دی سیده دې ولونې زما هغه بیا پلستر غواړي وګوره هی څنګه ستا ته دا سترګه برابره ما سترګې ورسره برابرې کړي دي ما بالکل کتلی دی نه لولم د ستا حق انصاف نه لولم چې در یکم ته که ښه زورور یې دغه وینې دا سرویان وینه زما د کلا د بدنامي کړګې ده ما وایي پیسې ګار کې ترالی سرویان دي کېله کړي دي حاجي صاحب دا د ګوډۍ سرویان دي دا ټوله دنیا کېله کوي څه نه دی سرایي کاږي ښه سرایي هم زه یم سرایي ما د خلک کلاوې نه دي لیدلي ما چې کلا جوړولی پخه کلا د خلکو نور کلاوې بیا کې نه دي لیدلي سرایي 1 روپۍ د اوس بیخي نه در کوم ته اوس محمد علي الحمدلله در سره کوله د مزدور په وجه اوس بیخي نه در سره کوم حاجي صاحب مه کوه مزدوران پیسې دي روزانهوال مه کړي دي خلجک راته ولاړ دي زما پر کور هره ورځ ناست دي پیسې غواړي حق غواړي ورور حق غواړي ورشه حق ورکړه پیاله بیا زه ورکړم ما خو د خپله غوا کوټه نه ده په جوړ کړې ستا کلا مې در جوړه کړه ورور دغونې بد راته ایسته زما کلا دومره را بدنامه کړې ده دومره را بېخونده کړې ده زه یم یو ټکټر مې وراوستلی بېرته مې په نړولي ولی ته بیا راغلې خراب مزدوري غواړې پیسې غواړې شرم نشته کې در حیا نشته کې د مسلماني که سوچه ستا چارې کارونه کوه نه په څه وي څه دی حاجي صاحب ته خو سرجي ته نه وشئ یا څه نه وینې دغه سرویان نه وي و تر دغه ماران رانه وایي چې زه بغین کور وراولم کوچنیان به راولم دا بغې تبعي ته ده ورسولم سرجي دا د ډبرو پیوندونه دي تا خو هم دی چې دا ډبرې نه دي راوړي یو سیمټ شی بغې بیا ورکړو وروره خو موږ ستاسې عجبه سړی زما ونې خبرې ما درته وکړه ته یې دلیل نه لولې اوس دې هم خوره دې راته کوې حاجي صاحب زه مزدوران څنګه وکړم د بل هغه خلکو کور کې وړه نسته غریبان خلک دي خلک چې په مزدوران څه کوي ته هم هغه په وکړه سپینه وروره ستا 1 روپۍ حق له ما سره نسته څرمه راته ګرایبه لاړ دا د پرده د لاړ حاجي صاحب یو درېیم خو راسره وکړه پر یو مسلمان خو راسره کښېنه ښه درېیم به نو وایي څرنګه بیا ما نه درېیمې بیا مه په شکه بې حاجي صاحب د خدای حق په غیسرو کوه حاجي صاحب سوال درته کوم حاجي صاحب سوال درته کوم مزدوران راته ولیاړي غریبان راته ولیاړي مه کوه د کور کې د وړو دوکه نه لري څه در سره وکړم وړه درکړم حاجي صاحب وړه مه راخه څه خیر راکړه دا مزدوران به خلاص کړه شپه ورځ کور ته راته ولیاړي اوس ګرشه له کلي شرمېږم له تبرو له عزیزان نه سیالان شرمېږم مړه 1 روپۍ را سره نسته حق مه دی مړه حق غواړم دا د حق خبرې و ما ته مه کوه ستا یو حق هم نسته حاجي صاحب یو څه خو راسره وکړه پښتانه یې غر که هر څونه یې لوړ شي پر سر یې لیار وي لیار څرنګه لیار ده هغه لیار یې ته راوښیه زه د مزدوران حق راکړه دا به ورکړم زما څه وخت خدای درکړي بیا ستا هغه 1 روپۍ هم حق نه جوړ خالي دغه حساب را جوړ کړه ستا هغه څو دي د مزدورانو هغه څو دي حاجي صاحب 3 لکه روپۍ مو دي په دا کې د 2 لکه 10 زره 2 لکه 20 زره دا د مزدوران حق دي دا نور 80 زره زما زه چې ډېر ښه در سره وکړم زه به د مزدوران 2 لکه درس درکړم وي به هم ډېر پرابوج دا ستا له غو څخه مه ګاږم بیا زګاږم بیا راځه ما دغه هیله لره چې زه بیا در کوم او بل دغه سرویان چې دي دغه به زما په سترګو نه وینې دغه به سهار بنده دغه حساب له سهار راسه مزدوران راولږه زه حساب ورکړم سمه ده های راس مامونه تر د لاندې ما به ستا خوله په دا ښار پرځېدل موږ ولو څه کوې سرویانو په تاسو پورې مفره 10,000 روپۍ وګټلې دوام ځای نیسي